السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو مدلي کاټلنګ امام فواز ټي وی له اونن سره د روان لوی اختر د فلمونو په حواله سره خبرې ترې کول غواړم. قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته را چې په تیر شوی وړو کې اختر باندې د پښتو په سینما باندې درې فلمونه ریلیز شوي چې پای کې یو فلم اشنغر کې ملنګي پیښور کې بدمعشي چې د هغې رایټر سلیم مراد صاحب مکالمې سید تاکالي صاحب لیکلې وي او د ډایرکټر چې کوم هغه ارشد خان صاحب دا شاید فلم پروډکشن د سوري لاندې جوړ شوی د یو ډېر غټ بجټ فلم و. قدرمنو دویم فلم چې کوم هغه زوی د ازاریو چې د صابرینا سریما فلم و د فلم ساز چې کوم هغه صالح بابو ډایرکټر شاهد عثمانو په دې کې د پښتو د فلم انډسټري ډېر تکړه هنرمندانو د خپل فن مظاهره کړو. جهانگیر صاحب په محمد حسین سواتیو په کې نو ډېر تکړه هنرمندانو په دې کې دریم فلم چې کوم هغه فلم دیدنو چې د رایټر او پروډوسر چې کوم سید تاکالي صاحب چې سفر پیژندل نوم دی بشمیره د پښتو فلمونو سکرپټونه لیکلي ډایلاګونه لیکلي دي چې ډېر زیات مشهور شوي دي. د دې ډایرکټر چې کوم هغه کیسر سنوبر صاحب چې ډېر سینیئر ډایرکټر دی ډېر د هغوی په کریډر باندې بشمیره سپر هټ فلمونه پراته دي ډېر سینیئر دی ډېر زیات کار کړی دی. د دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټري چې څومره سوپر سټار دي څومره سټار دي تقریبا ټول د خپل فن مظاهره کړی په دې کې شاهد صاحب په دې کې جهانگیر صاحب په دې کې ارباز صاحب محمد حسین سواتیو په کې اصغر چیما عمران خټک صاحب نور چې څومره زبدا وایم چې د پښتو د فلم انډسټري څومره هنرمندانو په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کړی دا یو غټ بجټ فلم و. څنګه چې په وړو کې اختر کې فلمونه ریلیز شو خلکو خوښ کړلو دغه سي د لوی اختر د فاروم د فلمونو اعلانونه شوي دي. د دې لوی اختر د فارا د دریو فلمونو اعلانونه شوي دي چې پای کې وړاندې فلم چې کم دی هغه سره جوړ دی چې دا د یو غټ بجټ فلم دی. د پروډوسر چې کم دی هغه سید تاکالي صاحب دی چې په وړو کې اختر باندې دیدن فلم ورکړو چې سپر هټ کامیابی حاصل کړې و. په دې فلم کې د پښتو د فلم انډسټري سپر سټار چې څومره سپر سټار دي څنګه چې فلم دیدنو دغه په دې فلم کې مغه وچیر د پښتو د فلم انډسټري څومره سپر سټار دي څومره سټار ټول په اخلم په دې فلم کې یو خاص خبره بلدا ده چې وړو کې اختر چې کوم فلم دوی جوړ کړو دیدن پای کې د عجب ګل صاحب کامیو نو دوی وی چې په سره جوړه کې موږ دغه کمی ختمو په دې کې به عجب ګل صاحب مخلونو په دې کې دې فلم کې به شاهد صاحب ارباز صاحب جهانگیر صاحب عجب ګل صاحب محمد حسین سواتی عمران خټک صاحب نو چې څومره هنرمندان دي په دې فلم کې د خپل فن مظاهره کوي. د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه یو زواري بیا هغه کیسر سنوبر صاحب غسته دي. دویم فلم چې کوم دی دا غي نوم دی میرانه رور. قدرمنو کومګو ګورو په تیر شوی زمانہ کې کله چې بدر صاحب د فلمونو دورو پای وخت یو فلم جوړ شو میرانه رور چې ډیر سپر هټ کامیابی حاصل کړي و. دغه سي دا فلم هم د میرانه رور په نوم باندې جوړیږي. دا د یو غټ بجټ فلم دی. د پروډوسر چې کوم دی هغه د پښتو د فلم انډسټري یو ډیر نامي ګرامي شخصیت دی محمود احمد بابو صاحب چې د بابو کلیکشن په نوم باندې په فلم انډسټري کې یو بوتیک دی او ډریس ډیزاینر دی. د فلمونو لپاره د کپړې جوړی تیاری نو داغي پروډوسر دغه بابو صاحب دی چې کومګر بابو صاحب کیریئر وګورو داغي فلم پروډکشن وګورو داغي چې څومره فلمونه جوړ کړي څومره کار کړي ډیر زیات معیاري کار کړي د غټ بجټ فلمونه جوړ کړي ډیر زیات معیاري فلمونه جوړ کړي دي. نو په دې فلم کې هم هغه وی چې را په دې کې عجب ګل صاحب په دې کې ارباز صاحب نور چې څومره د پښتو فلم انډسټري هنرمندان دي فلحال عجب ګل صاحب ارباز صاحب کنفرم دي. د دې ډایرکټر چې کوم دی هغه ارباز صاحب دی. د دې رایټر هم د سلیم مراد صاحب دی. څنګه چې زموږ د پښتو فلمونو رایټر سلیم مراد صاحب اورال تقریبا هغه فلمونه لیکي د پښتو نو دی رایټر هم سلیم مراد صاحب دی. دریم فلم چې کوم دی هغه بدمعشي خو لیوانتوب دی. قدرمنو دام دی یو غټ بجټ فلم دی. ډایرکټر اکی خان صاحب دی چې تاسو لپاره پیژندل نوم دی. د سیډي په دنیا کې دا غوي یو ډیر زیات نوم دی. کوم ګورو قدرمنو نو خلک چې فلم پوسټر ګوري یا د ډرامې پوسټر ګوري نو اکټر پکې ګوري نو هغه ډرامه ګوري هغه فلم ګوري خو چې کله د سیډي دورو اکی خان صاحب ډرامې جوړولې نو اکی خان صاحب ډرامې پوسټر بچانه کته دا غوي ټایټل بکته چې اکی خان صاحب ډرامه ده نو هغه به خامخا کتل چې دا چې اکی خان صاحب جوړ کړی نو یقینا چې معیاري ډرامه وي نو دغه اکی خان صاحب دا فلم شروع کړی دی. قدرمنو دې فلم په کاست کې ارباز صاحب دی اصغر چیما دی شاهد صاحب دی عمران خټک صاحب دی سواتی صاحب دی نو ډیر بشمیره هنرمندان دي پکې. نو د کاسټینګ نه پته لګی چې دا یو غټ بجټ فلم دی یو خو بجټ فلم دی. زه به تاسو ته یو خبرو کوم چې دا درې فلمونو اعلانونه خوشي په دې فلمونو کې صرف د یو فلم ریکارډینګ شروع دی چې دا غي نوم دی بدمعشي خو لیوانتوب دی. نن سبا دا غي ریکارډینګ په لاهور کې ډیر په تیزه سره شروع دی. نو زما په خیال چې اختر له صرف دغه یو فلم کنفرم شوی دی سره جوړه خو فلحال ما چې کله سید صاحب سره خبرې شو سید تاکالي صاحب سره هغه ویچر د ملک د حالات دا سیدی چې بده کې فلم جوړېدل چې کم دین هغه ناممکن ده
مطلب په ملک باندې جنگي حالات یو څه بل سدي اول د سینماګانو ډیر زیات کمی دي کوم وګورو ناس سینما ختم شو پکچر هاوس سینما ختم شو نو سینماګانو ډیر زیات کمی دي په دغه وجه هغه فلم دغه کو فلحال رکاو کو سید تکالی سے فلم رکاو کړی دی فلحال هغه وی چیرې دوستو په سوچ کو بیا به جوړو او دویم فلم چې کم دی میرا نیرو دا غیم ماته خبر را ورسید چیرې هغه فلحال رکاو شو هغه به 14 اگست پر جوړیږي نو زما په خیال باندې چې دا لوی اختر پر سیب دغه یو فلم دی کم چې ډایرکټر اے کے خان صاحب دی دا غي نوم دی بدمعشی خو لیوانتوب دی نو زما په خیال دغه یو فلم به اختر لا تیاری کې فلحال دویم چا اعلان نه دی کړی ریکارډینګ ډېر په زیات په تیزه سره روان دي که زموږ کوشش دی چې کېدی شي موږ لاهور ته په زلاړ شمه دغه ریکارډینګ لا دغه کوریج لا که خان صاحب ماته ویلي چې تاسو خامخا راشئ نو کېدی شي زه دغه ریکارډینګ لم لاړ شمه بهرحال کو لاړم تاسو ته اپډیټ تر کوم تر دغه پورې واوس پر نظر والي اجازت خاده و آباد اوسه الله فامان